بالسند المتصل منا الى امام الامام الرئيس الترمذي رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر بن العلاء بن عبد الرحمن عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكسرة الخطايا المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم مغرقات. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلا نحن وقال قتيبة في حديثه فذلكم مغرقات فذلكم مغرقات فذلكم مغرقات ثلاثا. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائشة وانس رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. والعلا بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني وهو ثقة عند اهل الحديث. باب اسباغ الوضوء. باب بیان د پوره کولو د اوداسه کې. اول حدیث مبارک حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو ته داسې عمل درونه ښیم چې دیغه په برکت الله د تاسو ګناونه ختم کی او د تاسو درجه پورته کی. دی ورته ویل راته وای خیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرت پیغمبر علیه السلام ورته ویل اسباغ الوضوء علی المکاره، کامل کول د اوداسه سره له تکلیفه. سره له تکلیفه څه معنا؟ نهایت زیات ساړه ده او اوبو سړی دي، په سړو اوبو باندې اوداس کول دا په نفس ډیر بوج ده، خو دیغه باوجود ته په سنت طریقه کامل اوداس کوي. دوم کثرت الخطا الى المساجد، ډیر قدمونه اخستل جمعاتو ته. ډیر قدمونه اخستل څه معنا؟ 15 وخت لمونځ په جمع په پایبندي کول. نو قدمونه ډیریږي تاګ او راتګ، دا معنا نه چې قدمونه نږدې نږدې ګدي لکه بعض خلک چې وای دغه غلط معنا تر اخلي. نږدې نږدې نه، د لرې ځای نه جمع ته راځي یا 15 وخت جمع ته تاګ او راتګ کوي. په دغه ګناه ختميږي، درجه پورته کیږي. دریم انتظار الصلاه بعد الصلاه، انتظار د المنځه نه وروسته تر المنځه. ماځګر لمونځ دی وکړو تر ماښامه په جومات کې په انتظار د المنځه د جمع د ماښام کې نه. دا د نن په جومات کې انتظار د بل منځه، دا وای نن سبا پاوت شوی پاتې شوی د خلکو نه، لکه استیزان چې پاوت شوی ده کورو ته ننوځي اجازه غوښتله نشته، بچه نفس رایحه د پیل وځاتي هغه تربور محرم ده کورو ته دغسې ورننوځي. ورونه ګډ په کورو کې سره اوسیږي، د ورېندارو خو نامحرم ده، خو کور ته ننوتلو په وخت کې اجازه ټوخی غا کول دا نشته. موږ تاسې وینو که نه وینو استیزان پاوت شوی. دریم لکه تبکیر الی الجمعه، په خوا وختو کې د جمع د لمانځه د جمعې دپاره د لرې لرې علاقو نه خلک چې داسې نه چې زوال په ما جومات کې راشي، مخکې نه باید زه جومات ته ځان ورسوم. حتی د سهار د سپېده چاو نه بعد چې د لمنځونه به وکړه تیاره به ولې را روان به جومات جمع لمانځه ځای ته به ځان را رسوه. ځکه مخکې د غرمې خوب د غرمې مړی دا دوی د لمانځه د جمعې نه وروسته کول. تبکیر پاوت شوی، حتی جماعت کې دنن مدرسه کې دنن طالبان یې ګوري په موږ کې پاوت شوی ده. اذان د جمعې وشي، دغه نه بعد مجلسونه، دغه نه بعد بیا غسلونه، کالی بدلول چې امام خطبه وخت ورسیږي، دغه نه بعد بیا ورځو موږ جماعت. سنت رانه پاتې شي اکثر وختو کې داسې اوقاتو کې دغه پاوت شوی. نو دغه خبرم پاوت شوی که نه اصل خدا ده چې د نن په جماعت کې انتظار وشي. دوم مقام بیا دا ده د انتظار صلات بعد صلات چې د زړه تعلق د جمع سره. جمع لمونځ دې وکړو، لاړې خپل کور ته، لاړې خپل دکان ته، لاړې خپل کمرې ته، خو د بلې جمع فکر ده در سره. د دنیا په کار حضرت پیغمبر علیه السلام اخلاق مبارکه کې را روان ده چې د ام المؤمنین څوک پوښتنه کوي کور ته به چې راغی ده به څه کړه؟
هغه ورته په محنت د اهل کې به لکه نور خلک چې په کور کې مثلا لرګی ماتوا خټې کوا څه ضرورت کوري کول دا هم کول خو از د دنیا کار د لمانځنه نه مشغوله کو چې څنګه په وخت لمانځه شو بس دنیا کار پرېخ. موږ د طالبان ملایان چې د جمع ځان کلک بولو الته کلک بولو چې خلاص ورته تاسو تجربه وکړئ یو ورځ چې موږ په خپل کور کې موږ په کار لګیا شو بیا جمع المست رسیدی شو او عوام په مامیش خله راړولي خو اصل کې عمل کمزوری ده اخلاص امور شرعیه او طبیعیه نه دي راته ګرځېدلي چې خوند په واخلې دا هغه امور دي چې ګناه په معاف کیږي قدمونه درجې په پورته کیږي بیا په اخر کې د حدیث مبارک پیغمبر علی السلام یا په یو جمله فذلکم الرباط یا په درې واري په تاکید وی فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم اشاره چاته ده څوک د اخرنی جز ته چې انتظار صلات بعد الصلات ده د قرب د وجنه چې نږدې دا ده رباط په سرحد د کفارو کې انتظار د حمله باندې اوسېدن سرحدات ساتن چې د سینې چې کفار د موږ ملک ته راوړي هغه خپل سرحد کې پراته چې مسلمان د موږ ملک ته راوانه وړي دا په انتظار د جنگ وخت تیرول لکه معسكر کې وخت تیرول دغه رباط ویل کېږي او دیغه رباط په فضایلو کې راځي چې الته د رباط مرابطي په حال کې یو شپه تیرول د بل وخت یو کال عبادت نه زیات ثواب لري په بعضو کې میاشتې ذکر شوی دي او د مرابطي په حال کې مرګ چې سړی مړ شي په خپل مرګ باندې د نور انسانانو عملونه ختميږي د هغه کوم عمل چې کوه هغه ورته لویږي تر قیامت پورې دغه د مرابطي مقام دلته په جماعت کې درته پیدا کیږي انتظار او صلات بعد صلات سحر مزوکه تر اشراق انتظار وکا مازیګر مزوکه تر ماقام انتظار وکا یا د ماقام مزوکه تر ماخستنه انتظار وکا اوس بیرته راځو اسباغ الوضوء باب خدا ده اسباغ څو قسمه ده فرض سنت مستحب جائز مکروه اسباغ په اعتبار د استيعاب د محل بالغسل چې مخ منزل د لاس منزل د پخو منزل په موږ باندې شریعت له لحاظ نه فرض دي ته دا یو واری منزل په کامله توګه چې دا محل ټول لوند کې چې پرون ما وضو مرتن کې خبره کړې و دا اسباغ فرض ده دغه نه بغیر خل مز نه سکی دوم اسباغ بالتسلیس درې واری او داس اندامونه منزل درې واری هر اندام پوره منزل دا سنت مؤکد ده دریم اسباغ بالاطاله لاس منزل فرض دی دغه څنګل سره خو ته تر څنګل پورته یو دوه غوته دا ځای منځي د پخې پر منزل فرض دی تر بیډۍ پورې دی بیډۍ سره ته دی بیډۍ نه پورته یو دوه غوته خپس منځي دغه اسباغ بالاطاله وګدول د خپل محل نه ورزیاتول دا مستحب عمل ده ترغیب ده حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د ما امتیان چې په جنت قیامت کې زه د نور امتو په مابین کې پیژنم علامه به دای چې غرم محجلین من آثار الوضوء دا او داس کې چې کوم اندامونه پریمنځل دي د ما د امتیانو دغه ځایونه به ځلیږي په نور امتیانو کې به دا خاصه نه وي نو زه به د خپل امتیان د مخ د تندي د سپینوالي او د لاسو د پښو د سپینوالي نه پیژنم نو د چا چې خوښه وي فلیتل غرته دا خپل رڼایي د لږ اوږده کې ترغیب ده لږ دی اوږده کې تر دغه ځای نه پورته یا لکه وای دغه حدیث مبارک نه چې په ورځ د قیامت کې چې مسلمانانو ته نران وي که ښځې وي ګیڼې ورکول کېږي دا ګیڼې به تر مواضع د وضو رسیږي
د سپینو زرو باوګان د سرو زرو باوګان د مرغلرو باوګان وي باو موږ ورته ویو وخای څوک ورته ویي دا څلور ګوتې درې ګوتې فلان فلان بنګړي یو خو دا نري دي یو هغه دغه به وي خو دا لاس پرې ډک وي دي او دا څه اوبه چې تر کوم ځای رسېدلي تر هغه ځای پورې به دا ګیڼې رسېږي نو لږ ګیڼې ښې دي که ډېرې ترغیب ده ډېروالي ته دا اطاله مستحب ده اول فرض دوم سنت مؤکد دریم مستحب او اسباغ الوضوء په اعتبار د احتیاط د مواضع د غسل چې څه نقصان نه کې پاتې شوی لکه یو موټی اوبه دی او دا څه نه بعد راواخلي په دغه ځای واچوي په دا تندي چې دغه ځای کې چیرې شی نه پاتې شوی دا جایز ده او یو اسباغ په دې معنی چې په محل کې زیادت وکړي په دغه معنی داسې جز او داسه ته داخل کې چې شرعاً داخل نه د یو خو زیادت په محل کې دا د لاس پرېمنځل خو فرض دي خو لاس دې څنګه نه لږ ورپورته کې خو مستحب شو نه پنځم عضو مینځي په موږ باندې چې په اوداسه کې څلور اندامونه پرېمنځل فرض دي ته جګېږي په اوداسه کې د دغه پنځو ځایو په ځای باندې بل ځای پرېمنځي په نیت اوداسه مثلا دغه مټ پرېمنځل هم لازم وبولې چې دا د اوداسه جز ده یا لکه اپرون مو چې اسانه مثال ذکر کړو مسح د عنق حلقم د عنق خو مستحب ده دغه د حلقم چې دا په اوداسه کې چیرې په احادیثو کې نه دراغله ته اوس زیادت وکړو یو پنځم ځای دی مثلا ور زیات کو دغه مکروه ویل کیږي نو باب ده په بیان د اسباغ دی وضو موږ تاسو ته چې ډیر اهتمام ده د اول درې خبرو چې اسباغ د محل د فرضیت په عنوان او د تسلیس په لحاظ سنت مؤکد او تر قدر مفروض نه څه اوږدوالی مستحب عمل چې اطاله د غورې راشي او اطاله د غږېڼو راشي دا ترغیب دغه ځای دپاره ده دا مرابطه کې بیا یوه خبره وکړو مرابطه خو د جهاد یو شق ده خو هغه جهاد مع الکفار ده د کافر په انتظار په سرحد کې بغرو کې شپې تیرې چې کافران د موږ په ملک باندې تجاوز ونه کړي هغه جهاد د مشقتو ځای ده لوږې تندې مسافري او ستړي پکې تیریږي دغه عظمت ثواب خو هر چاته معلوم ده اوس په جومات کې دننه ناست دی ښه په راحت ناست دی نه ساړه شته نه ګرمي شته نه خوف د عدو شته بیا دغه رباط څنګه ویل کېږي وایي دا جهاد مع نفس ده هغه جهاد مع الکفار دا جهاد مع نفس او جهاد مع نفس ته جهاد اکبر ویل کېږي هغه ته جهاد اصغر ویل کېږي جهاد اصغر کله کله پیښیږي جهاد اکبر ټول عمر وي نفس مقابله د نفس مخالفت موږ ته شریعت په خوراک چیکاک پوښاک گفتار رفتار خوب پورته کېدن عبادات معاملات په ټولو کې رانه غواړي چې خوراک د شریعت خلاف شو چیکاک د شریعت د اصول خلاف شو لباس خلاف شو په ټولو کې مؤاخذې دي که نه دي خبره خلاف شو مؤاخذه ده که نه ده نو دغه کې دوام ده د نفس مقابله کې ډیر مشقت ده د کافر تر مقابلې نه کافر تا ویلې ته دای ویلې اسباب شته د پټېدن د اسباب او تدبیرونه شته ته مورچه ځان ته جوړوی شي دایم جوړوی شي زغرې تم اغوستی شي دایم اغوستی شي دی دیم په توپ ولې ته یم په توپ ولې دی دیم ویني ته یم ویني نفس و شیطان د هغو تدبیرونه د هغو وسوسې د هغو خواهشات ته وینې په خبر یې هغه همیش درته په کمین کې ده ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا د دښمن په مشوره باندې څوک عمل نه کوي دښمن ضررو ته انسان همیش متوجه
چې پلیار جیم د ځان سره پام کوي چې چیرې شپه خوب کوي د ځان سره پام کوي ما به دیدار لیدلی خدای مې د دې وساتي د بدیو نه طالبي کې موږ تللي وو د علاج دپاره ملتان ته بیا د موږ سره چې دا کوم بل ملګری و اخندزاده دا یوه ورځ نه و چې راغی چیرې وي وایي د وطن نه د بلوچستان نه مرکه راغلی وه دلته یو قتل چا کړی و هغه خلکو ته په عذر دا ملکانو دغه و دغه زه یې وایي بوتلم بیا هغه سړي ډېر بد الفاظ استعمال کړي وو دوی ورته ویل چې مو قرآن راوړی هغه د دوی ویل العیاذ بالله نه خدای منم نه قرآن منم دغه طالب ورته په عین حال تللی په مرکه ده په جنګ یې بنا کړی ورسره خو بهر تقدیر بیرته چې تلو په موټر کې سپاره یو د یوه سړي سره مور هم ده دا مجلس چې شروع شو نو دا خبرې هلته خلکو کړي دي چې موږ داسې یو اخندزاده را سره تللی و جنګ و هغه به دیدار ته هم دا خبرې کړي هغه به دیدار سره موږ سپاره شو چا قتل کړی و دا مجلس شروع شو سره وی پېژنده چې هغه مرکه کې ته تللی وې او زه تللی وم ما هغه سړی چې ما مړ کړی تر دغه ورور هغه ډېر بد و دغه خو تا ولید بهر تقدیر د شپې په درې غازي خان کې چې ویده کېدو سهار به لورلایي ته سپارېدو دوی دواړه ځان ته کوټه د موږ ځان ته کوټه خو دا هم سره ویل چې سپې د چاود وخت کې موټر وځي چې هر یو ویښ شو بل به راویښه و نو دا ما ملګری ورغی د پیشلمي وخت ته دروازه یې ور وټکوله بیا نو ده ماته قصه کړه وایي خدای هم دې د بدۍ نه وساتي ګوره هغه مدعي په ملتان کې ده شپه د موږ په دیر غازي خان کې ده حال د سفر ده یوه ورځ ده همیش هم نه ده خو ده سره هغه د بدي فکر ده وایي چې ما دروازه ور وټکوله دی چې راجیګ شو توپانچه یې تیاره په لاس کې نیولې کمیس یې ایستلی ګرمي وه توپانچه په لاس کې نیولې ور یې راخلاص کړو څه دي وایي ما ورته ویل موټر دي وایي زه خو دې وډار کم هسکې چې به دیدار افسې راغی انسان چې یو وارې دښمن بولي چیرې په سفر کې شپه دم دغه خیال ده چې په ما پسې دلته رانه شي موږ شپه ورځ زندګي کې دغه ته مپام نه ده چې شیطان را سره دښمن د غر کوي ما اوس دغه مقابله چې کوي نو دا دائمي ده ځکه جهاد اکبر ده خو کله کله د کافر سره خو کله پیښیږي خو دغه دښمن سره دغه نفس حیلې او میکرونه خواهشات تقاضاوي دا خو شپه ورځ دي شیطان دې موږ سره شپه ورځ لګیا ده نو دغه ثواب کې اشتباه باید موږ ونه کړو رښتیا دغه کې ډېر ثواب ده ذالکم الرباط درې وارې راته په تاکید باندې ویل کېږي د سهار نه تر مرختو پورې مثلا د مازدیګر نه تر ماښامه پورې د فرض تقدیري و وخته موږ عموما دغه وختونه بیا عموما د طالبانو وختونه د مازدیګر نه بعد چکر وي او په اکثرو ځای کې چې په ښار کې دننه مدرسې دي چکر چیرې وي هغه ځای کې چې د خدای ته مبغوض ځای د بازار په ورځ کې په سبق کې چې څومره فضایل ګټلي د شپې په عباداتو په مطالعه کې چې څومره ثوابونه ګټلي دا شواروز ګټلی عمل د مازدیګر نه بعد تر ماښامه په د نیمه ګنټه کې ټول وبایلي نظر غلط شي سما غلط شي گفتار غلط شي او ځان ته مورپام هم نه ده دریو څلور نفر خو ماته چې دا دلته راغلي چې دا موږ پښتنو ته راشي خپلو طالبانو خو نه دي راته ویلي زړه کې خو به تاسې هم خوري نه چې دا څوک د ما مریدان یې پښتنې ته راشي دومره لرې دي اړولې دي د بازار نه د بازار نه څومره لري یو اصل بازار خو هغه د سړک کې شروع ده چې په پوځو نیمه ګنټه ده خو دا ځای دی ته لرې دا هم خواهشات نه پوره کېږي ګورې دا هم خواهشات نه پوره کېږي که دلته میله وای پارک وای په دغه بازار کې د ما ډېر مریدان دي چې مخکې نه ماته مریدان شوي دي دلته که پارک وای او د نفس خواهشات کې پوره کېدی که روزانه نه وای په جمعه کې خو به 2 وارې دا خلک ورته راتله نن زه د دوی پیر یم مقتدا یم د کلو بعد راغلی یم دلته زه بیا چې کله به سره پیښ شو ترغیب ورکوم دا مدرسې ته خو کله راځئ ګورئ دعوات هم زه ورکوم د مازدیګر ختم ته راځئ بیا یې فضایل هم ورته ذکر کوم ګورئ دومره وارې قل هو الله شریف ویل کېږي دومره وارې ده بله ورځ مې یو ځای کې ویلې ما ویلې داسې یو مجلس کې چې ناستو ما ویلې که دومره ګټه د دنیا وای په اسمان کې او اسمان ته پسې خطی شوی تاسې به پسې ختلي وای که نه
ای ویل چې ولا کم پرېښي وای اقرار دې دستي وکړه نږدې خو څه کوي دلته چې خطل ممکن وای اسمان ته به مالب څه خطلی چې روزانه دومره په لکونو نه په کروړونو ثوابونه دي څو زره وارې صرف قل هو الله شریف ویل کېږي په دومره کروړونه حروف د قرآن عظیم شان چې سړی یو حرف باندې یو لیکي ورته دومره ثواب چې په نیمه غنټه کې پیدا کېږي که دغومره ګټه د دنیا په نیمه غنټه کې پیدا کېدی ولا که د نه پیر لیدلی وای نه ملا نه صوفي چې په کور کې ناست وای چې دومره ګټه د خو خیر د نیمه غنټه مزل وکړه ځکه دا جهاد ډېر ګران ده دا ډېر مشکل ده شیطان په دغه کې موږ ډېر وایي اوقات ټول رانه ضایع فذلکم رباط فذلکم رباط فذلکم رباط درې وارې په تاکید باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذکر کوي چې زړه ته ولوېږي باب المنديل بعد الوضوء وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب الذي مع الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفة ينتشف بها بعد الوضوء وفي الباب عن توزن مسا وشرب بطرف ثوبه قال ابو عيسى هذا حديث غريب واسناده ضعيف ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد عن المنفقي زعفان في الحديث قال ابو عيسى حديث عائشه رضي الله عنها ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وابو معاذ يقولون هو سليمان بن ارقم وهو زعيم عند اهل الحديث وقد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في المنديل بعد الوضوء ومن كرهه انما كرهه من قبل انه قيل ان الوضوء يؤذن وروي ذلك عن سعيد بن مسيب والزهري وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن زهري قال انما اكره المنديل بعد الوضوء لان الوضوء يؤذن د اوداسه نه بعد تسپاک تولیا گانچا ارڅ چورتوی دا استعمالول چې مخ په وچې لاس په وچې دا څنګه ده تمندل ندل اصلي خیره ته ویل کیږي تمندل د خیره ازاله ته ویل کیږي دا په دسپاک چې پاکه خو هغه خیره صفایي کې مطلب وي د اوداسه نه بعد د استعمال د دسمال د دسپاک دا څنګه ده نو په دې کې مختلف اقوال دي څوک وی چې د آداب د اوداسه نه دا چې د اوداسه نه بعد به د اندامونه وچه څوک د مستحب تعبیر کوي چې د مستحباتو نه دا چې د اوداسه نه بعد به دا دسمال استعماله لیکن بل طرف ته بیا څوک وی چې مکروه د استعمال ول دغه تسپاک ولی حدیث مبارک ده چې کوم انسان چې اوداس وکي او دغه اوداسه لندبل په بدن پاتې وي دای په لمانځه ودرېږي دغه لندې اوبه چې په بدن پاتې دي په ورځ د قیامت د په نیکو اعمالو کې دغه هم تلل کېږي نو خو ګټه شوه ولې لرې کوې د ځانه اوس قول فیصل دا ده د دسمال استعمال د دسپاک استعمال د حاجت او ضرورت په بنیاد روا ده او حکم په اندازه د خوب ده دا رخصت څوک حکم دا ده که ضرورت زیات و کله استعمالول د دسپاک واجب شي په سړي باندې د ژمي موسم ده غسل دی وکړه که ځان وچ نه کې د تلف د اعضاء خطر ده لا تلقوا بأيديكم الى تهلكه داسې کار به نه کې چې ځان مرض ته هلاکت ته اچي نو دغه ځان وچول در باندې واجب شي کله به دغومره ډیر شدید ضرورت نه وي دغه وچول به در باندې سنتیت مقام وي کله طریقه نه حاجت راکم د مستحب مقام وي خو که حاجت نشته ساړه نشته تکلیف نشته استعمال روا ده
خو مبالغه به نه کړي چې څه نه څه اثر د لندبل په بدن پاتې شي تر اوداسه تر لمانځه پورې دغه اثر ورسیږي نو هلته به بیا په ورځ د قیامت د نیکو اعمالو د طول سره دغه لندبل هم د تا دپاره تلل کېږي باب ما يقول بعد الوضوء وفيه قال حدثنا جعفر بن محمد بن امام السولمي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاويه بن صالح عن ربيعه بن زيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني وابن عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توسل فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 ابواب من الجنه يدخل من ايهما شاء وفي الباب عن انس وعقبه بن عامر رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث عمر قد خلف زيد بن حباب في هذا الحديث وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاويه بن صالح عن ربيعه بن زيد عن ابي ادريس عن عقبه بن عامر عن عمر وعن ابي عثمان عن جبير بن نفيل عن عمر رضي الله عنه وهذا حديث في اسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء قال محمد بن ابو ادريس لم يسمع من عمر شيئا. او داسنه بعد ویل د کوم کلمات ما درته وخت ویلی وو چې څه خبرې را روانې دي اوس نه در زده کوي چې اوداسه د اندامو په وخت کې کومې دعاوې ویلی کېږي درته ویلي مې و که نه دغه اوس زه دلته دغه د بعد خپله حدیث کې ذکر ده دا به زه درته ذکر کړم بیا به د مخکې پوښتنه یې تاسې نه وکړم حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ظاهره روایت کې وایي چې فرمایي څوک چې اودس وکړي او په ښه طریقه یې وکړي سنت طریقه کامله طریقه باندې وکړي او بیا وروسته د اوداسه نه دا وایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بیا دعا وکړي اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین واجعلني من عبادك الصالحین ظاهره بدن خو د خیریو نه د بیا اوداسیاو نه پاک شو خو موږ مخکې ویلو په هر څه پورې نبی علیه السلام موږ ته آخرت را په یادوي اللهم اجعلني من التوابین خدای پاکه موږ د هغه خلکو نه وګرځئ چې د ګناهو نه توبهګار شو او موږ د اخلاق رذیله نه پاک شو واجعلني من المتطهرین دا دعا هم چې وکړي نو د جنت اته دروازې ورته خلاصې شي یدخل من ایها همانه دوه خو نه دي ذکر شوي اته ذکر شوي دي من ایها شاء اوس اول د فضیلت خبره شوه چې دغه کلمات ویل دا عقیده ده د توحید عقیده راغله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله او د ګناهو نه توبه راغله اللهم اجعلني من التوابین ومن المتطهرین چې په دغه عقیده سړی مړ شي د توبې په حال کې مړ شو ځای به چیرې وي خو جنت ده دا مشکل خو ذات خلاص شو صرف دا چې د اته دروازې د جنت کومه دروازه چې ورځي ورته خوښه ده په دغه کې اوس دوی خبرې وکړو اول دا چې د جنت اته دروازې د کومې خوا نه دي د قرآن عظیم شان او د احادیث مبارکه نه خو معلومیږي چې جنتونه څلور دي قرآن عظیم شان کې رب کریم ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې دغه نه ډاریږي چې د ما پیشي به د خدای پاک حضور ته کیږي او دغه ډاره ګناه پرېږدي دغه دپاره دوه جنتونه دي بیا وی ومن دونهما جنتان دغه دوه جنتونه نورم دوه جنتونه دي څلور د قرآن عظیم شان معلومیږي د حدیث مبارک نه معلومیږي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه جنتونه داسې دي چې لوښي د خوراکو د چکاک اسباب ټول د سرو زرو دي دیوالو کې نه دیوالونه خو د سرو زرو د سپینو زرو دي او دوه جنتونه داسې دي چې هغه خوراک چکاک لوښي چې دي دا ټول د سپینو زرو دي د حدیث ته معلوم شو چې څلور دي جنتونه او دلته ذکر کیږي چې اته نو ځکه څوک وایي چې په دغه روایت کې صحیح سند باندې ثبوت نشته څه اضطراب کې موجود ده خو څوک داسې توجیه کوي جنتونه دي څلور خو هر جنت دوه دوه دروازې لري
اته دروازې خو ممکن دي. دومه خبر دلته راغله چې په کومه دروازه وادي ورځي ورته اجازه ده. البته بل ځکه حدیث راغلی چې د جنت په دروازو کې یو دروازه خاص د روژته د پاره ده چې باب ریان ورته ویل کیږي. په یو صرف صائمین چې دا په دنیا کې نفلي روژې ډېرې نیسي، ګوره په فرضو کې خو ټول مسلمانان برابر دي، اخو په ټول نیسي. خدای دې چې ګوښې دروازه ده، دا ګوښې په نفلي اعمالو کې راځي. څوک چې روژې ډېرې نفلي نیسي دی هغو ځان ته دروازه ده ریان. څوک چې صدقې ډېرې کوي دی هغو ځان ته دروازه ده. څوک چې نفلي لمونځونه ډېر کوي دی هغو ځان ته دا نفلي اعمالو کې چې زیادت وي دی هغو بیا یو امتیازي دروازه وي. په هغه صرف صائمین ورځي. او دلته دا وایي چې اوداس دې په صحیح طریقه وکړو، بیا دې دا کلمات وایي که دا د صائمینو په دروازه ورځي لمن شاء کې خو ټولې راغلی. نو جواب دا ده په دغه کې مقصود تکریم او عزت دغه انسان ده. نور خو ننوتل په یوه دروازه راځي که په ټولو دروازه خو به په یوه وي، خو یو چا باندې حدبندي وي صرف په دغه دروازه به ځي، بل طرف ته ورته اجازه نه وي. او د یو چا عزت وي دا ټول د تا ځای ده. دا میلمه ته بعضې خلک په د قدردانۍ الفاظ وي دا د خپل کور ده. میلمه کور موږ د تا باندې نه درندېږو، سترګې په بڼو نه درندېږي، په مختلف تعبیرو باندې تعبیرونه کوي د خوشحالولو دپاره. اما ځان مال هر څه تر تا قربان د خوشحالولو دپاره. نور خو به الهام د دغه کېږي چې دی به د روژې په دروازه نه ورځي، په بله دروازه چې هغه الله تعالی ورته مقدره ده. نو د هغه حدیث سره هم څه تعارض نه راځي، خو دا د ده اکرام ده، د ده عزت ده. یو وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا بیان کړه چې د چا به په یوه دروازه ځي څوک په بله، سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل داسې یو څوک مومي چې د ټولو دروازو نه غږ ورته کېږي چې د ما په لار راځه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل او زه امید لرم هغه به ته یې. په دغه کې اشاره ده دې ته هر عبادت خپل خصوصیت لري، خو د خلکو فرق ده. د چا د یو عبادت سره خصوصي نسبت وي، د چا د بل، خو د چا د ټولو عباداتو سره. صدیق اکبر صدیق ده، تابع تام د پیغمبر علیه السلام ده. د پیغمبر علیه السلام نسبت ټولو عباداتو ته علی سویه وه، د ده نسبت هم ټولو عباداتو ته علی سویه وه. داسې نه لکه موږ بعضې خلک نفلو ته یې ښه زور ورکړي، خو چنده صدقه یو روپۍ نه پرې کوي. څوک بیا سخاوت ډېر لري، خو فرض لمانځه ته یې ملا ماتوي. وینو که نه وینو دا خلک نه د ده ټول نسبت ټولو عباداتو ته علی سویه، ځکه هم د جنت ټولو دروازو نه غږ ورته کېږي. لکه دا مقام خدای پاک چې ده ته ورکړی و، ښایي وایي ورپېژندو یې صحابهو ته. په یو مجلس کې پیغمبر علیه صلات وسلام دا مزید خبره دی دغه سبق نه پوښتنه وکړه نن د یو مسلمان جنازې ته څوک تللی؟ صدیق اکبر ورته ویل زه. نن د یو مسلمان مریض پوښتنې ته څوک تللی؟ صدیق اکبر ورته ویل زه. نن نفلي روژه چا نیولې؟ صدیق اکبر ورته ویل ما. نن د یو مسکین سره کومک چا کړی؟ صدیق اکبر ورته ما. ګورې په یوه ورځ چې کوم عمل یادي هغه ده کړی. نسبت وایي ټولو عباداتو ته علی سویه و، نو نسبت یې ټولو دروازو ته علی سویه ده. خو په ټولو دروازو خو نه ننوځي خو په یوه دروازه. خو دا عزت ته چې هر څوک لبیک ورته وایي، دا قدردانی ده، عزت ده. نو دغه ته به هم خدای پاک چې داسې صاف عقیدې چښتن، تائب من الذنوب، مطهر من اخلاق رذیله، داسې څوک چې په داسې حال کې مړ شي نو دا به عزت وي چې په قیامت کې به د هرې دروازې د طرف نه ملایکې نارې ورته وایي، میلمستیا دعوت ورته کړي چې د ما په لار راځه. نور دا خو د اوداسه نه بعد کلمات شو. په اوداسه کې د ننې چې ما درته ویلي و څه شته که نه، وایي داسې منصوصي په روایاتو کې خو صریحي روایاتو باندې ډېر څه نشته، خو د علماو نه منقول دي. د نورلیزا حشمه که کتلی وي چې خوله مینځې اللهم اجعلني اللهم اعني على ذکرک، چې پزه مینځې اللهم ارحني، چې مخ مینځې اللهم يبيض وجهي، چې ښی لاس مینځې اللهم اعطني کتابي بيميني، چې چپ لاس مینځې لا تعطيني کتابي بشمالي، چې سر باندې مسح کوې
اللهم اجعلني تحت ذل عرشك چې غوږونه باندې مسح کوي اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول چې غاړه مینځي مسح کوي اللهم اعتق رقبتي من النار چې خیب کا مینځي اللهم ثبت قدمي د پولیس سرعت هغه خیال ورسره کوي قدم د روانه چې چپپ کا مینځي اللهم اجعل ذنبي مغفورا وسعي مشكورا وتجارتي لن تبور المنځنه بعد او د سنه بعد دا دعا اوس دغه اذکار مأثوره چې د علماو نه نقل دي کومک په دغه لګیا شو بیا په داسه کې د مجلس وخت راځي مخکې ما ګویل چې جهاد اکبر ده ګوري لګیا په او داسه نیت ته مور پام نه بسم الله ته مور پام نه اندامونه منځو دعا مزده نه دي دا خو غو په مجموعه کې مخ ذاتي ګوته په چانه نسو څه کسانو کې یاد مجموعه کې د چانه دی یاد خا اذکار مسنونه پاتې چې او داس په صحیح طریقه شي بدنم په پاکیږي د ګناونه اندامونه پاکیږي د او داسه د پاره دواړه ګناونه وسړی په صفاکیږي څومره عظیم نعمت شو خو چې غافل شو د دغه شیانو نه صرف المنځ درته پروا کیږي اندامونه خو صفا شو المنځ روا کیږي خدا نور په ځایله نه محروم شي چې هغه د جنت ګټې دي او د ګناونه صفای ده باب الوضوء في المد وبه قال حدثنا احمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ولية عن ابي ريحان عن سفينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالسعي وبالبال عن عائشة وجابر وانس بن مالك رضي الله عنه قال ابو حديث سفينة حديث حسن صحيح وابو ريحان اسمه عبد الله بن والغسل بالسعي وقال الشافعي واحمد واسحاق وليس معنى هذا الحديث على التوقيف انه لا يجوز اكثر منه ولا اقل منه هو قدر ما يكفي د او داس اوبو څومره اوبو باندې او داس پکار ده ظاهره خادم او غلام مبارک دی پیغمبر علی السلام دی پیغمبر علی السلام معمول داو او داس به په یو مت کوه او غسل به په ساعه کوه ورسته د فقهي لحاظ باندې د حکم خبره ذکر کړي چې په اوداسه کې په غسل کې دومره اوبو د شریعت لحاظ نه په پایبندي نه دی لازم چې تر یغه نه زیادت او نقصان ناروا وي نه دغه چې ذکر شوی دی بنا بر اغلب کفایت پکېږي د دې لپاره چې نه په اسراف کې واقع شي چې ورسته باب د اسراف را روان ده او نه په تقدیر کې واقع شي چې غسل په ځای مسح تر جوړ شي کم از کم مناسب دا چې دومره اوبو استعمال شي داسې نه چې زیادت او نقصان ته ناروا ولې وای د خلکو مزاجونه متفاوت دي یو سړی لږ اوبو استعمالي شک زایل کیږي یو سړی ډېر اوبو استعمالي ډېر وخت غواړي شک نه زایل کیږي نو تحدید شرعي نشته خو کفایت دومره اوبو کوي او داس په مد غسل په ساع تر 15 مده پورې مد څومره ده نو ساع څومره ده دا اوس یو بله مسلې ته اشاره کړې ده شروع مد د امام سے پرایا 2 رتله ساع 4 مده دا ساع 4 مده اتفاقی ده خدا چې مد به څومره ده په دغه کې اختلاف ده د امام سے او امام محمد سے پرایا مد 2 رتله ده نو ساع 8 رتله ده دا نور ائمه مبارکین وی ساع 4 مده ده خو مد رتلون و سلسون پرا 2 رتله نه یو رتل بل سلس رتل نو د دې په لحاظ د ساع 15 رتله او سلس رتل ځکه 4 مده ده ارمد رتل او سلس په باندې نو 4 رتله خو 4 مده کې شوه په اریوه کې بیا چې سلسلس ده نو 4 سلسونه چې جمع کې خو چې د سلس نه خبره بنا شي په دریو باندې عادت پوره کیږي 3 سلس خو پوره کیږي نو یو رتل تر جوړ شو یو سلس پاتې شو نو 15 رتله او سلس رتل امام ابي يوسف رحمه الله چې د امام صاحب شاګرد ده د امام صاحب د قول نه چې ساعه 8 رتله ده رجوع کړي ده
دې ته چې ساعت د مدینې منورې 15 رتله او ثلث رتل ده. یو اوږده د مناظرې قصه راځي چې دی تللی و حرم شریف ته، هلته د مدینې منورې د علماو سره په ساعت کې مباحثه وکړه، دلایل ذکر کړه. سبا ته هغه شیوخو د مدینې منورې چې اکثره د صحابه و زمن المسیان و، یغه هر یو 50 نفر د ځان سره یې کاسه راخیستې د ساعت، چې دغه ساعت د مدینې منورې ده چې موږ ته په میراث را پاتې شوې ده. هغه چې وکته 15 رتله او ثلث رتل و. نو دا عملا چې ولیده امام صاحب د قول نه امام یوسف موږ تاسو ویلو متبحر په العلم په بعض مسایلو کې د خپل مجتهد د قول نه خروج کړی شي، د خو بیا مجتهد په مذهب ده، نو دغه رجوع وکړه. لیکن اسانه خبر منهاج خو دا خبر کې کړي، اسانه خبر دا ده چې دا نزاع لفظي ده. سا 8 رتله ده، سا 15 رتله او ثلث رتل ده. دا اختلاف لفظي ده. ولې خبره پر رتلو کې ده. د بغداد رتل او د مدینه منورې رتل کې فرق ده. د بغداد رتل 20 استاره او د مدینه منورې رتل 10 استاره. اوس نو ذاتي ګوره امام سبي سا 8 رتله ده، ار رتل 20 استاره، نو مجموعه شو 160 استاره. اتشله د مدینه منورې سا 15 رتله او ثلث رتل ده، هر رتل 10 استاره ده، 15 په 10 کې 150 او ثلث لاس هغه ور یو ځای کې 160 دواړه شپږ اتشله شو 160 شو کنه. نزال بزینه شو خو رتلو کې فرق ده. منونه دي د کابل من د کندهار من فرق لري که نه لري؟ من خو دغتم یی من خو یختم یی، خو په پاوی کې چې څو پاوه ده دا څو پاوه ده. نو کله داسې وي چې په پاو کې خو اختلاف وي، لیکن پاونه کې بیا فرق، پاو لوی پاو کنکای. نو چې پاو غټ وي نو هغه به کنکی پاوی نه من جوړیږي د لږو نه، چې پاوی کنکای وي نو ډیرو پاونه به من جوړیږي. عین دغه خبره ده. دا اسی جمله مسله ده. خو احناف چې دا وی چې سا 8 رتله ده، دلیل یو واقعه ده. ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ته چې تابعین مبارکین ورغلی، بیا چا اوبو وغوښتې، په یو جام کې اوبو ورته راویستې. بیا ام المؤمنین ویلې پیغمبر علیه السلام به غسل په دغه انداز اوبو باندې کوه. هغه راوی وی موږ چې هغه جام اټکل کو، اټکلن موږ ویلې 8 رتله یا 9 رتله یا 10 رتله ده. اته خو یقیني شو، شک په چا کې پیدا شو؟ په زیادت کې پیدا شو. نو جام چې نبی ام المؤمنین ویلې چې په دومره جام غسل کوه، او هغه چې موږ اټکل کو د اتونه خو کم نه و، خو خبره شک په زائد کې و. نو 15 رتله او ثلث رتل ولې خو 8 رتله خو اندازه د دې حدیث نه معلوم شو. خو به هر تقدیر په اوداسه کې داسې شخصي مقدار معین د شارع د طرف نه نشته چې زیادت او نقصان تر یغو اوبو ناروا وي، خو غالبا یو مد لکه 1 کیلو اوبو دا د اوداسه لپاره کفایت کوي، او 4 کیلو اوبو د غسل لپاره کفایت کوي. بیا ګوره دا کیلو کې فرق ده. دروند شی ډیر ځای نیسي که کم، سپک شی غټه تله ده. په دا غټه تله کې 1 کیلویي 15 کیلویي خلک ګدي، خو دواړه پکې راځي. هلته په طول کې شی اوربشې په تلې، غنم په تلې، جوار په تلې، که اوسپنه په تلې. یوه کاسه 4 کیلو حجم د کاسې معلوم ده، خو په دغه کې چې اوبو واچې غنم 4 کیلو کاسه تر خولې په ډکېږي، اوبو خو درندې دي، کاسه نیمای په راځي.
نو هغه محل معتبر ده، دا وزن نه ده معتبر دی وزن په لحاظ. که په وزن کې بیا خو نیمه کاسه اوبه راځي، نه لکه دا کاسه ظرف ټول، لکه کاسه چې یوه کاسه 4 کیلو غنم کې ځایږي، کاسه تر خولې ډکېږي، اوبو به هم داسې تر خولې چې ډکوي، کله چې اوبو پکې وتلې اوبه به 8 کیلو تر جوړې شي. به هر تقدیر دا د اوداسه او د غسل هغه مناسب مثال. دا بل به د اسراف خبره شي. وفيه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا خالد بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ابي بن زمره السعدي عن ابي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للوضوء شيطانا يقال له ولهان اتقوا وسواس الماء. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهما قال وليس حديث ابي بن كعب حديث غريب وليس اسناده بالقوي عند اهل الحديث لاننا لا نعلم احدا اسنده غير خارجه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وخارجه ليس بقوي عند اصحابنا وضعفه ابن المبارك. اسراف په اوداسه کې دا څنګه ده؟ حضرت پیغمبر علیه السلام د اوداسه د پاره ځان ته شیطان ده، نوم ولهان ده، والله حیرت ته ویل کېږي. د خلک حیراني چې اوس ما څو واره اندامونه پرېمینځل، شکمن شي حیران شي. نو فتقوا الوسواس الماء، ځان وساتئ د وسواس د اوبو نه، یعنی فتقوا وسواس شیطان فی الماء. د دغه ولهان د وسوسې نه په اوبو استعمالولو کې ځان وساتئ. او دا ولهان نوم د شخص نه ده، د نوع ده. یو نوع شیطانان دي، د هر اوداسه کوونکي دپاره ځان ته. مخکې مو ویله جهاد اکبر کې ګورئ شیاطین داسې ډیفټۍ دي، د اودسو دپاره ځان ته ډله مقرره ده، ته به خلکو ته په اودسو کې وسواس ورچې. څوک څه ګناه په چا کوي، څوک څه ګناه په چا کوي. په خوبو کې هم نه پرېږدي، خو زموږ دښمن ده. دا تکلیفي خوبونه، موږ ته خوبونه 3 قسمه را روان دي. دا تکلیفي خوبونه د چا د طرف نه وي؟ د شیطان د طرف نه. ځکه د مسلمان دښمن ده، د انسان دښمن ده، خو ته به دفاع کوې. اوس د دفاع علاج اسانه طریقه دا ده. څوک چې په اودسو کې وسواس ډیر ورته پیدا کیږي، د دغه وسواس علاج په بله طریقه نه کیږي. دا طریقه ده چې اودس دې وکړو، د اوداسه په باب اخر کې په زور ووایه ما اودس پوره نه ده کړی، خو خدای غفور رحیم ده، بیا نه راګرځم. بس شیطان خو وسواس د دغه دپاره چې تا وخت ضایع کړي، چې تا وویله ما اتممت وضوء نه مې ده پوره، نه یې کم، بیا یې دواري د سره نه راګرځم. شیطان ذاتي نا امیده شي. وایي که په لمانځه کې ډېرې وسوسې چاته پیدا کېدې، همیش سلام وګرځوه، لمونځ بیا راګرځوه، موږ بیا راګرځوه. هغه هم علاج دا ده چې د لمانځه په آخر کې وایه ما لمونځ نه ده پوره کړی، خو نه یې راګرځم. خو ورسره نورو ځای کې بیا دا راځي اعوذ بالله ووایه، چپ طرف ته لاړم توکه، بیا دا ووایه، نو پوره علاج ده د شیطان. اوس اسراف په اوبو کې په اوداسه کې څنګه راځي؟ یو بإسالة الماء، نلکۍ ته لاس ونیسه، نلکۍ پر اخلاصه که، عادت نه ده معلوم چې څومره، 3 وارې او 4 وارې نه، اوبه دې دغسې په بهیږي. یو اسالة الماء په طریقه دا هم اسراف کې راځي. یو دوم اسراف ده چې د 3 وارو نه زیات اندامونه مینځې، په نیت د اوداسه یې مینځې چې ثواب په دغه کې ده چې 4 وارې پرې مینځم یا 15 وارې پرې مینځم، چې پرون موږ څه خبر کې کړې وه. بل اسراف په اوږدوالي کې چې ځای تر دغه ځای ده، ته تر دغه ځای مینځې، محل کې زیادت کوې. په دغه کې فرق ده. هغه اسراف چې تر ضرورت زائد اوبو استعمالیږي، که د جاري اوبو په غاړه ناست وي، د نهر اوبو کې، او اوبو د ډېرې استعمالولې، نو دغه ډېر استعمال مکروه ده. مکن اسراف ماء مجانی چون ولا تسرف همه خوانی. دا اسراف د عمر ده. اوبو خو نه ضایع کېږي،
نه کمیږي، جاری اوبه دي، لیکن اوقات ځای کېږي 3 وارې اندام پرېمینځه خو لاړ شه په ذکر لګیا شه، په تلاوت لګیا شه، په لمانځه لګیا شه، ته نیمه ګنټه په اوداسه باندې باسي. او که داسې و چې وقفي اوبه دي د اوداسو دپاره چا وقف کړي دي، نو اوداس دپاره وقف دي. شرعي اوداس خو دا ده چې 3 وارې اندامونه پرېمینځي. د دغه نه زیادت دا په هغه مال د غیر کې تصرف بغیر د اذن د مالک نه ده، بیا حرام ده. هغه اسراف چې د ویالې په غاړه ده مکروه ده، خو دغه اسراف دغه حرام ده. موږ ته به استادانو دا ویلې چې مدرسه کې ډېر احتیاط پکار ده. د مدرسې اوبه وقفي اوبه وي، ځکه دغه خلکو اوبو دپاره روپیو چې ورکړي دي، کویا یې ووایه د مدرسې مهتمم ته روپۍ ورکوي، د مدرسې د ضرورت په دپاره یې ورکوي، دا روپۍ خو وقف دي. او په دغه اوبو باندې د بجلی بیل راځي چې ډېر استعمالیږي، ماشین به ډېر استعمال خرچیږي، چې ماشین ډېر چلیږي خو بیل ډېر څه راځي، په بیل کې روپۍ ځي که نه ځي، کویا دې نه وچیږي، خو هلته روپۍ زیادت راځي که نه راځي. نو موږ ته به استادانو ویله چې د دغه اوبو کې احتیاط ډېر پکار ده، او په دغه کې طالبان په دغه لاوبالي کې یا په اودسو ګډ ناست وي او اوبو یې خوشې کړي د خپل سره غږېږي، یا کالي مینځي. اوس دغه کالي د مینځي اوبه یې راخلاصې کړې، کالا یې په لوند کړه، نلکۍ بیرته نه بندوي، نلکۍ جاري وي، دا یې نښتیزي بیا ورته اوبو ته وینیسي. دومره تکلیف نه تیری چې نلکۍ په دمابند کې بنده که تر څو چې دغه اوبو دا چنګالی او دغه اوبو ته کالی نه وځي، یوه بدنۍ 2 بدنۍ اوبه دغسې ضایع شي. دغه بجلی نه دي، دغه بجلی موږ ته استادانو ویلې چې دغه د بیت المال دي، په دغه روپۍ راځي، او په ملت باندې یونټ چلیږي، هلته په یونټ پسې بیل را روان ده. اوس کم شینه پرچیبانو یې چکه دریاب میشه، 15 ملټه دغه زیات بالا په استعمال کو، 15 ملټه یې استعمال کو، 15 ملټه یې استعمال کو، میټر خو یو ده. هلته یونټونه مجموعه باندې زیاتیږي که نه زیاتیږي، او بې ضرورت وي. کتاب ګورې ضرورت ته، تکرار ورته کوي ضرورت ته، خوراک ورته کوي ضرورت ته، ځکه دا د طالب د ضرورت ځایونه دي. خو دا چې نه کتاب کتنه ده، نه درس ده، نه تکرار ده، نه خوراک ده، صرف مجلسونه دي. د جمعې شپه د بنډار ده، تر 2 بجو تر 3 بجو په ډیرو مدرسو کې پکې چلیږي، په ډیرو کې اسیانې چلیږي، په ډیرو کې د بلفان چلان دي. بیل په چاپ سي راځي، غم غریب دی محتمم په ذمه باندې ده، اخو به پیدا کوي چې دیاره خوانه وي. خو سوال کوي، سوال بې ضرورت روا ده. وای طالبانو ته چې دا وظیفه روا ده، چې وظیفې راټولوي د کورونا، دا ضرورت ته چې هر طالب دومره خرچه نه لري چې د خپل طالبي زندگی 11-12 کالو خرچه په خپله وکړي. خو دا چې روا ده، په دغه شرط روا ده چې دا طالب اکثره اوقات په علم کې تیروي. دا د شواروز اکثره اوقات یا مطالعه یا استاد ته کېناستن د سبق یا په تکرار په دغه به تیروي، نو بیا به هغه ورته روا شي. او که اکثره اوقات دای په فضول چکرو مجلسو باندې تیری، نو سوال حرام ده، د روپۍ سوال حرام ده، نو د پخې مړی بیا روا ده. پردي کور ته ودرېږه، وظیفه راوباسه. دغه وظیفه چې ته غواړې چې روا ده، د دغه ضرورت لپاره روا ده، کنې خو بې ضرورته سوال ده. نو د مدرسې د شي سره وایي ډېر احتیاط پکار ده، لکه د بیت المال د حکومت د شي سره. یو عالم نه یوه ښځه پوښتنه کوي، واقعه یو کتاب کې راځي چې د وخت قاضي د ما د کور شاته الماخستن تیریږي، چراغ د بیت المال ورسره وي، هغه د چراغ رڼا ته د څرخی سنۍ زه اوبه مې روا دي دغه رڼا ته. هغه ورته وویل ته څوک یې چې داسې پوښتنه دې احتیاط کوې؟
وایي زه د بشر حافي خور یم او ورته چې نه دا تقوا نه ده هغه وی ما د الله سره داسې تعلق اوس راغلی که زړه مې ګناه وغواړي که لاس مې ګناه وغواړي چې پردي شي ته ورتېر شي خو چې زړه مې نه مني لاس مې شل شي لاس نه ورځي که پښې مې وغواړي چې قدم واخلي غلط ځای ته خو چې زړه مې نه مني پښه شله شي پردي ځای ته نه شي ورتلی سره له دې نه د ښځې خو هېڅ جرم نه وکړي خو جرم د قاضي ده ته په خبر یې چې دغه د بیت المال چراغ دته چې روا ده په دفتر کې روا ده چې استعمال کړي خپل شخصي سفرو کې خو ته ناروا ده ته چې په خبر شې چې دی په ناروا لګیا ده تا ته چې شی معلوم وي چې پلان کې غلا کړی ده او په تا یې خرڅوي په ارزانه ریټ نن خو خلک ورته خوشحاله وي اخیستل روا ده چې پوه شوې چې د غلا ده په روپۍ اخیستل هم ناروا ده دا چې الحلال بینون والحرام بینون باندې عمل نشته نن دې موږ ټول عمر ختم شو ذوق د طاعت د عبادت د هر څه ختم شو حلاوت خو په عبادت کې هلته پیدا کیږي چې زړه صفا وي زړه کې هلته صفایي راځي چې نفقه حلاله وي چې نفقه ګډه وډه شوه قدرت راغی حلاله ګوله وای نور لري چې زړه ته داخله شوه هغه نور د نور سره آشنا ده هر طاعت کې نور ده نو خوراک د تا قوت چې په بدن کې پیدا شوی شوق د عبادت پیدا شي حرامه ګوله توروالی لري ظلمت لري دا چې خېټې ته لاړه زړه کې نفس کې مینه د توروالی پیدا شي ځکه تور شی دلته موجود شو هره ګناه کې توروالی ده الجنس یمیلو الی جنسه چې نفس کې زړه کې توروالی راغی د تور شي سره مینه لري نو د ګناهو شوق پیدا شي چې زړه کې نور پیدا شو د انوارو سره مینه شوق د طاعت پیدا شي نو دغه کې د بیت المال په شي کې خصوصا ډیر احتیاط پکار ده د بلب سره احتیاط پکار ده د اوبو سره احتیاط پکار ده د نورو ضرورياتو د شیانو سره احتیاط پکار ده باید په مدرسې په شي کې د حکومت په بیت المال په شي کې دغه مدرسه ده مثلا 200 نفر بالفعل د ټول عمليه سره کې موجود دي د 200 نفر حق کې تړلای ده اوس که محتمم په دغه کې خیانت وکي د یو سړي سره خیانت نه شو د 200 کسانو سره خیانت شو په ورځ قیامت په 200 کسان د غاړې ته لاس اچي چې دغه نه خبره غټه شوه مدرسه کې ترقی راغله 2000 طالبان شو خو د 2000 حق پورې متعلق شو کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته د ولسوال نه د خپل ولسوالي پښتنه کیږي د والی نه د ټول ولایت بیا پښتنه کیږي چې ډېری ولسوالیان دي پکې د وزیر نه د ټول وزارت پښتنه کیږي د امیر نه د ټول ملک پښتنه کیږي څومره چې مسؤلیت غټیږي دغومره پښتنه په غټیږي په هر شي نیولای ده په هر شي کې به د تاکاري ځان خو نه غافله زه څه وکم ما خو هر چې ته وظیفې ته سړی درولای چې دی خیانت کې کینو زه څه وکم لرې که ولې دې مقرره وه خو دا هم د تا مسؤلیت ته چې امین سړی به مقرره یې چې بیا اول امین درته معلومېدو وروسته خیانت درته ښکاره شو خو دستي به یې معزوله کوې بیا څه د ملګرتیا یا د قومیت د دغو لحاظ کوې اسراف په اوبو کې هم ناروا چې د نهر اوبه یې په یغو کې مکروه شو ځکه زیات عمر شوه او چې وقفي اوبه وي هلته حرام شو د بنده په حق کې د تصرف وکړه بغیر د اذن د هغه نه اسراف د شیطان د طرف نه ده د اوبو او د سو دپاره مقرر ده شیطان د خیل ورځې دپاره نه ده مقرر ګورې سړی په ګناه خو یا د په حرامه لګیا کوي یا د په مکروه لګیا کوي شیطان ده مقرر دی دغه دپاره چې مسلمان په ګناه لګیا که چې که غټ نه وي نو په دا کم که په مکروه خو یې لګیا که نبی علیه صلات وسلام بد غل غل د لمانځه ده چې دا یوه قومه یوه جلسه بې تعادله در باندې وکړه شیطان غلا یې درنه وکړه اختلاس چور یې کړه درنه یو ثواب یې درنه وتښتوه باب الوضوء لكل صلاة ما